حمدالله محب ته چا ولې خطرناکې خبرې وکړې، کوم رازونه یې افشا کړ؟ حمدالله محب د څه نشه کوله؟ بلخوا سهیل شاهین د هند په اړه څه وویل؟ دا دوه مهم خبرونه په همدې ویډیو کې وګورئ. په قطر کې د طالبانو سرپرست حکومت د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په یو مرکه کې ویلي دي چې که هند په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي نو د دوی ډیپلوماتانو ته به بشپړ امنیت برابر کړي. هند باید د طالبانو له حکومت سره اړیکې د ملي او متقابلو ګټو پر بنسټ جوړې کړي، نه له پخوانیو افغانو چارواکو سره. سهیل شاهین زیاته کړې ده دا د حکومت مسؤلیت دی. په افغانستان کې د ټولو بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتان کار کوي. په کابل کې ډېرې سفارتونه دي او دوی ته بشپړ امنیت ورکړل شوی دی. د هند سفارت او ډیپلوماتانو ته به هم امنیت ورکړل شي. سهیل شاهین زیاته کړې ده که هند وغواړي په افغانستان کې روانې پروژې بشپړې کړي او یا نوې پروژې پلي کړي نو هرکلی به یې وکړي. او بل دا چې د دفاع وزارت پخوانی مرستیالې د تیر نظام د ړنګېدو لامل د حمدالله محب له رئیس جمهورۍ سره لیونۍ مینه ښودلې ده. زیاتوي چې د محب په دستور وروستیو کې افسرانو او سرتیرو جګړه خو لا پرېږده چې له ځانه د دفاع کولو اجازه هم نه درلوده. هغې همدا راز ویلي دي د ولسمشرۍ نشه یې سر کې وه او د چوکۍ ترلاسه کولو لپاره هرې معاملې ته چمتو و. حمدالله محب د ولسمشرۍ چوکۍ جنون راخیستی و، جمهوریت یې سقوط کړ. هغه وایي چې د غني له باوره یې ناسمه ګټه اخیسته. یو ټیم یې جوړ کړی و چې د کورنیو چارو او دفاع وزارت ټولو کارونو کې یې مداخله کوله. د تاسو ټولو مننه کوم چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. د سوله افغان څخه نورې ویډیوګانې مه هېروئ. تر بلې ویډیو د خدای